د طالبانو یو قوي استشهادي ځواک پاکستان ته روان شوی. سلام ستړي مشئ. په سر کې یادونه کوو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د تازه او مهمو خبرونو لپاره افغان پلس چینل در سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان د اسلامي امارت چارواکو اعلان کړی چې طالبانو یو منظم او قوي استشهادي ځواک پاکستان ته د تګ آمادګي نیولې ده چې د دفاع وزارت تر چوکاټ لاندې د ځانګړو پوځي قطعو په توګه فعالیت کوي. د طالبانو د ویاند له قوله دغه استشهادي ځواک د ځانګړو ماموریتونو لپاره روزل شوی چې همدا یې ښه وخت دی. طالبانو ویلي دا ځواک د جګړې د ځانګړو شرایطو لپاره چمتو ساتل کیږي او د مشخصو پوځي اهدافو پر ضد کارول کیږي. استشهادي ځواک هغه جنګیالیو ته ویل کیږي چې د ځانمرګو بریدونو لپاره ځانګړې روزنه ترلاسه کړي. طالبان دا ډول ځواک د خپل پوځي توان یو مهمه برخه بولي، خو نړیوال بنسټونه او د بشري حقوقو سازمانونه پر دې ډول جګړهیزو تکتیکونو نیوکه کوي، ځکه چې په تیرو کلونو کې دا بریدونه د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې لامل شوی دی. د امنیتي څېړونکو په باور د طالبانو دا ځواک د تیرو 20 کلونو د جګړې له تجربو سرچینه اخلي، هغه مهال چې ځانمرګي بریدونه د جګړې یو مهم تکتیک وو. ویل کېږي چې دا ځواک د ځانګړو روزنیزو مرکزونو له لارې تنظیم او سمبال شوی دی. نړیواله ټولنه د داسې ځواکونو د شتون په اړه اندېښنه ښيي او له طالبانو غواړي چې د نړیوالو بشري قوانینو درناوی وکړي، خو طالبان ټینګار کوي چې د دوی امنیتي پالیسي داخلي موضوع ده او د هیواد د دفاع لپاره طرحه شوې ده. افغانستان دا مهال له حساسو امنیتي حالاتو سره مخ دی او د طالبانو لخوا د قوي استشهادي ځواک جوړول د سیمې او نړۍ د څارونکو پام ځان ته اړولی دی. د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره افغان پلس چینل در سره سبسکرایب کړئ او خپل نظریات مو را سره په کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا ښه وخت.